ولس ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن دوستانو دا یو ځل بیا د ډاکټر انجینر سیف فضل الرحمن صاحب پاچا ستاسو په درانه خدمت کې د زاړي خبرونو سره حاضر شوم. قدرمن دوستانو خو دې چې موږ سره د خبرونو تر پای اوري او ملتیا را سره وکي او زمونږ دغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب بیل آیکن ته ګوته ورولئ او لایکینګ هم وکړئ. دوستانو په فیسبوک کې په نظر راغله نو هم لایک او شیر وکړئ. دوستانو ستاسو لایکونه موږ ته او شیر راکړئ چې نورې ښې خبرونه تاسو ته ترتیب او د دې یوټیوب چینل د لارې تاسو ته په نشر وسو. قدم دوستانو ذهنونه مشوش شوي دي نو ذهني تفریح په خاطر باندې موږ کوشش کوو چې ښې خبرونه او چې د ورسته ګټه ورسیږي تاسو ته په نشر وسو. نو دوستان راځي چې د خبرونه ته غوږ کیدو او موږ سره د دې خبرو تر پایه ملتیاګانې وکړئ. پرہیزگاروں کی سنا کرتا ہے خود مولا دعائیں روزہ داروں کی. روایت میں ہے یوں ایک بے کسو لاچار کا قصہ، یہ ہے رمضان کا روزے کا روزہ دار کا قصہ، یہ ہے رمضان کا روزے کا روزہ دار کا قصہ. مدینے میں رہا کرتی تھی ایک مجبور دکھیاری، مقدر کی ستائی اور غم و آلام کی ماری. نبی کی ماننے والی خدا کی نام لیوا تھی، مگر افسوس بدقسمت تھی، بیچارہ تھی، بیوہ تھی. نہ کپڑے کا سہارا تھا نہ روٹی کا وسیلہ تھا، قناعت اس کی پونجی تھی، توکل اس کا ہیلا تھا. ہوا کرتا تھا گو فاقے بفاقہ تنگ دستی میں، خدا کا شکر کرتی تھی مگر اس فاقہ مستی میں، خدا کا شکر کرتی تھی مگر اس فاقہ مستی میں. ستم ڈھاتی تھی اس پر بھوک کی شدت جو رہ رہ کر، تو رکھ لیتی تھی اپنے پیٹ پر وہ صبر کا پتھر. غضب یہ ہے کہ اکثر بھوک سے بے ہوش رہتی تھی، مگر اس بات سے ہر حال میں خاموش رہتی تھی. اسے بے غیرتی سے مانگ کر کھانا نہ آتا تھا، کہ اس دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ آتا تھا. زمین و آسماں کیا عرش بھی اس غم سے ہلتا تھا، دنوں ہفتوں مہینوں پیٹ پر کھانا نہ ملتا تھا. اسی دوران میں برکت کا یہ سامان آ پہنچا، کٹے 11 مہینے سال کے رمضان آ پہنچا. غریبوں اور مزدوروں کے خوش ہونے کی بات آئی، خدا کے فضل سے رمضان کی پھر چاند رات آئی. بہت مجبور تھی لیکن وہ بیوہ غم زدہ مضطر، سوائے اس کے کیا کر دی کہ قسمت کے بھروسے پر خدا کا نام لے کر رکھ لیا روزہ تو دکھیا نے، مگر گھر میں نہ تھے موجود افطاری کو 2 دانے. اسی عالم میں دن ڈھلنے لگا اور دوپہر گزری، قیامت پھر یہ اس غم زدہ بیوہ کے گھر گزری. غریبی میں عجب منظر دکھایا ہے، نماز عصر سے فارغ ہوئی تو دیکھتی کیا ہے. قریب افطار ہے ڈلنے کو دیواروں کے سائے ہیں، قیامت ہے کہ ایسے وقت تو مہمان آئے ہیں، قیامت ہے کہ ایسے وقت تو مہمان آئے ہیں. خیال آیا بھرم کھل جائے گا سارا غریبی کا، مگر اس کے سوا چارہ ہی کیا تھا بد نصیبی کا. بٹھا کر ہنس کے مہمانوں کو ٹوٹی چارپائی پر، تڑپ کر گر پڑی سجدے میں بوسیدہ چٹائی پر. کہا اللہ سے اے مالک ارض و سما سن لے، رسول اللہ کے صدقے میں میری التجا سن لے. دعائی ہے ابھی 2 اجنبی تشریف لائے ہیں، میرے معبود میرے گھر میں روزہ دار آئے ہیں. دکھائے گا نہ تو جب تک کریمی کا سرو اپنا، اٹھاؤں گی نہ میں اس وقت تک سجدے سے سرو اپنا. کرم سے اپنے بھر دے گود تو اپنی بھکارن کی، کہ تیرے ہاتھ میں ہے لاج روزہ دار بھاگن کی، کہ تیرے ہاتھ میں ہے لاج روزہ دار بھاگن
सुहागन की। ये सुनते ही कुछ ऐसा जोश खाया हक की रहमत ने, फरिश्तों को दिया ये हुक्म फिर नागाह कुदरत ने, मना लो तुम मेरी बंदी को मेरे वास्ते जाकर, कि पहुंचा दो इसे कुल नेमते जन्नत से ले जाकर। ये सुनते ही फरिश्तों ने उतर कर आसमानों से, मकान सब भर दिया उसका मनो सलवा के खानों से। जरा देखो कोई ये उम्मत अहमद की दिलदारी, खुदा ने भेज दी उनके लिए जन्नत से अफ्तारी। रखा करता है जो भी 30 रोजे इस महीने में, खुदा एक नूर भर देता د زاړي یادونو قدرمنو دوستانو دا چې زمونږ د پروګرام د پای شیبې دي نور د سره په سټوډیو کې د پاتې کېدو اجازه نه لرو. اوس دنه زه ډاکټر انجینر سید فضل رحمان سیار پاچا چې بیا د یوې نوې خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. اجازه غواړم تاسو په لوی بخود کې او مهربان خدای سپارم په مخه مو ښه.